هاي زما د کامیابی په ډېرو سپو باندې. السلام علیکم ګرانی مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټي شانې کلیپ هم ځای کو د فاطمه ګل سره چې دی نو دا بله پته نه کته څوک ته زه یې نه پېژنم، مالی نوم نه راځي. خو دا ویډیو جوړول مقصد صرف او صرف دا دی چې دوستانو تاسو ته زه چې دی نو د مراد او د فاطمه ګل حقیقت ښکاره کړم. نو دوستانو تاسو دا جینۍ صحیح کړه دا څوک ته نو خیر چې هر څوک هم د مال نوم نه راځي، خو د دې چې کوم اصلیت دی حقیقت دی دا دی دا اوس فاطمه ګل سره ګرځي په ټیک ټاک باندې ویډیوز جوړوي. او بله خبره چې کوم ضروري خبره ده دوستانو هغه دا ده د دې جینۍ مقصد چې دی نو هغه خپل ځان فیمس کول دی. لومړنۍ خبره. دویمه خبره دا ده د دې مقصد دا دی چې زه ښه پیسه وګټم. دوه خبرې شوې. او دریم چې دی نو خلک ما وپېژني. دا درې خبرې دي. درې خبرو دپاره دا جینۍ چې دی نو جینۍ خو خیر نه ده، غټه ښځه ده، د لوی عمر دی او دونه ورکوټه خو هم نه ده چې زه وایم چې جینۍ ده. جینۍ نه ده، غټه ښځه ده، پخوانۍ ښځه ده. نو د دې مقصد صرف او صرف دی سره د راتللو دا دی چې خلک ما وپېژني او زما یو نوم جوړ شي په مارکیټ کې، زما خپل نوم باندې خلک ما پېژني. نو دا راغلی ده. نو انشاءالله تاسو به دوستانو ګورئ. دا به هم دوبۍ ته به ځي، هلته کې شو به کوي، ایونټس به کوي، به ډانسونه به کوي او بیا چې دی نو خلک به سپیشل دا به راغواړي وداوټ ریفرنس د مراد هغه. نو دا صرف او صرف دې دپاره راغلی ده چې د دې یو نوم جوړ شي. او دې وخت چې دی نو د دې دا مجبوري ده چې په سوشل میډیا باندې او په هر ځای کې چې دی نو دا د دې دونه خاص چې دی نو پهچان نشته، یا غالبا زما علم به دونه نه چې زه چې دی نو ما دا جینۍ دې نه مخکې نه ده لیدلې او نه زه پېژنم. او د خبرې کول مقصد دا صرف او صرف دوستانو دا دی چې دا مراد نوې چې دی نو آیټم ځان سره اخیستې ده او دا به ډېر زر پروموټ کېږي. به دوبۍ ته به هم ځي، هلته کې به شو ایونټس به کوي او ډانسونه به کوي او هغې نه پس دا به اټومیټیکلي په خپله به ځي. نو بس دوستانو زما دا میسیج دا پیغام موبایل خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. تل ولله په امان. والسلام.